بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو مسلمانانو، خويندو او میندو ورونو، زه تاسو ته د قران کریم د یو سورت بهترین وظیفه در کوم چې هغه سورت کله ته په هغه طریقه باندې وای په کومه طریقه چې زه تاسو ته هغه وخیمه، نو ان شاء الله العزیز د الله په فضل او په کرم سره دا څومره ستا چې څومره مشکلات یې مخې ته د تناسب فراغل د هغې په برکت باندې الله پاک به تا دغه مصیبت نه، دغه مشکل کار نه او ستا دغه حاجت شرعیه دا به الله پاک ضرور پوره کوي. ځکه هغه صورت زه تاسو ته چې کوم خیم نو هغه داسې صورت دی چې هغې ته احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغې ته قلب القرآن ویلی، د قرآن زړه دی او هغې ته سوره یاسین ویل کی. د سوره یاسین ډیر شی فضیلتونه دي، خو زه تاسو ته یو فضیلت صرف د دې دپاره ښیم چې اکثر انسانان داسې ناڅاپه مشکلاتو ته راپېښ شي او د هغه مشکلاتو د حل کولو هیڅ اسباب نه. کله نه کله هغه انسانان بیا په د مشکلاتو په وجه باندې د ټینشن په وجه باندې هغوی دماغ اوټ شي، هغوی په مختلفو طرقو سره هغوی په بله لاره باندې روان، نو هیڅ چا پسې هیڅ طریقې سره مه ځئ. که چاته په خپله هم نه یاد یو ځای کې د مدرسې د جماعت چې چا ویلي او په صحیح معنو سره چې د هغې د الفاظو د تلفظ په صحیح معنو سره خیال وساتلی شي او هغه په هغه طریقه باندې په صحیح معنو سره وویلی شي، نو یو سول ښکارتی 41 بار څوک چې سوره یاسین ختم وکړي نو او په هغې باندې اوبه چینی وغیره دم که او اخر کې دعا وغواړه، خو د دعا نه اول او اخر کې درود شریف، نو د الله په حکم باندې ان شاء الله العزیز چې څومره هم سخترین مشکلات دي الله پاک به د دې سورت یاسین په برکت باندې هغه مشکلات ستاسو ختمی. نو دا وظیفه به هم په دغه طریقې باندې کوي، خو اول نه به چې کوم ملګري ختم کوي نو هغه به اول نه درود شریف او آخر کې درود شریف وایي ان شاء الله العزیز، او بیا به دعا آخري اختتام کې به دعا وغواړي او هغه دعا چې ستا کوم شرعي حاجت هغه په زړه کې راولي دغه مالک به سره په خپله ناست وي که په بل چا باندې کوي، نو ان شاء الله العزیز هغه حاجت شرعیه هغه مشکلات الله به ستا د غیب او خزانو نه ان شاء الله پوره کوي د دې سورت یاسین په برکت باندې. ځکه دا د قرآن کریم زړه دی، نور ډېر شی د دې یعنی فضایل دي، خدا یو فضیلت مې ته صرف د دې بیان کو، نو تاسو له دې هم الله اجر درکړي او الله دې تاسو له توفیق هم درکړي چې دا څومره ملګرو ته تاسو شیر کوئ چې دا هغوی شرعي حاجتونه الله پاک د خپل دربار نه پوره کوي او د مخلوق نه تمه ختمه شي. جزاکم الله خیرا فی الدنیا والآخره، والسلام.